یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ قل هو الله احد 10 مرات چا چې قل هو الله احد سورت لس کرته ولوستو نو بنى الله له قصرا في الجنه د دې په بدله کې به الله دې سړي له یو بنګله تیاره کړي په جنت کې او ومن قرأها 20 مره چا چې دا سورت شل کرته ولوستو نو بنى الله له قصرين في الجنه د دې سړي لپاره به الله پاک دوه محلونه او دوه بنګلې تیارې کړي په جنت کې او ومن قرأها 30 مره چا چې دا سورت 13 کرته ولوستو نو بنى الله 3 قصور الله پاک به د دې سړي لپاره درې بنګلې او درې محلونه تیار کړي په جنت کې فقال عمر ته چې کله دا خبره واورېده دا حدیث یې واورېد نو عمر ته هم فرمایله چې اذن لنکثرن قصورنا مونږ خو به یا رسول الله بیا ځان له ډېرې بنګلې او ډېر محلات تیار کړو نو فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایل الله اوسع من ذلك د الله رحم او د الله فضل د دین هم پراخه دی یعنی کو چا 40 کرته ولوستو نو الله پاک بوله 4 محلونه تیار کړي او چا 50 کرته ولوستو 15 محلونه به الله په جنت کې تیار کړي د 10 کرته لوستل دای باندې ډېر معمولی ټیم لګي او پکار دا چې موږ تاسو روزانه دا صورت 10 کرته یا 10 کرته یا 13 کرته یا څومره چې موږ وس کیږي هغه موږ دا صورت ولولو د دې لپاره چې الله پاک موږ لپاره په جنت کې محلونه د دې په بدله کې تیار کړي